سلامونه دوستانو، هیله ده چې ټول برک روغ یاستئ. زه نوید وحدت یم د جیولوژي علومو اکاډمۍ چینل څخه. نن ورځ تاسو ته د نیپرایټو له یوې مهمې نمونې سره عملي تشریح لرم. موږ به د هغې نمونه رګ او مورنۍ ډبره له نږدې وګورو. نو که غواړئ په عملي ډول د نیپرایټو پیژندنه زده کړئ، ویډیو تر پایه وګورئ. دا چې اوس مې په لاس کې ده، دا د نیپرایټو یو ډول دی چې سیمه ییز نوم یې کیلسۍ بولي. دا ډبره عموما شین رنګ لري، کلکه وي او تاري مینرالونه لري، یعنی فایبري جوړښت لري، ښه پالش هم اخلي او زیاتره وخت د ګاڼو، زینتي وسایلو او سنتي استعمال لپاره کاریږي. ماتېدل یې سخت وي، جوړښت یې فایبري وي او د ضربې په وړاندې مقاومت لري. دا نمونه موږ ته ښیي چې دا کان اقتصادي ارزښت لري او د استخراج وړ مواد لري. دا کوم کان چې زه پکې ولاړ یم. اوس راځو د نیپرایټو اصلي رګ ته. دلته چې تاسو وینئ دا یو اوږد دوامداره رګ دی چې د کوربه ډبرې دننه داخل شوی دی. د نیپرایټو د رګونو سره عموما تالک، شوکاڼی چې ورته وایي، جپسم او همدارنګه مرمر شتون لري. زه دلته په چکش باندې دغه رګ وهم، د ډبرې سختوالی ګورو. دا تاسو وګورئ، دغه سپین چې تاسو ته ښکاري دا ټول شوکاڼی دی یا تالک. همدارنګه د رګ امتداد معلوموو او د نیپرایټو کیفیت عملي ګورو. دا ډول رګونه اکثره د میتامورفیک پروسو له امله رامنځته کیږي او د سیالاتو د حرکت له لارې معدني مواد په درزونو کې ځای پر ځای کیږي. دا رګ د اقتصادي پلوه ډېر مهم دی، ځکه ولې دوامداره دی، ضخامت لري او کیفیت یې مناسب ښکاري. دا ډول رګونه عموما هغه وخت جوړیږي کله چې ګرمو هایدروترمل محلولونو د ډبرو درزونو ته لار پیدا کړي. وروسته چې دا محلولونه یخ شي نو نیپرایټي مینرالونه پکې کرسټال کیږي او دا ډول متراکم فایبري جوړښت جوړوي. تاسو چې ګورئ زه په چکش رګ وهم، هدف مې دا دی چې تازه سطحه ښکاره شي، ځکه مات شوی نیپرایټ معمولا ښه ځلا، یو شان جوړښت او لوړه سختي ښایي. دا موږ سره مرسته کوي چې دا ډبره له نورو شنو ډبرو لکه سرپنټین یا کوارتزیت څخه توپیر کړو یا فرق یې وکړو. دا رګ نسبتا ضخیم، مسلسل او ښه تعقیبیږي چې دا درې واړه فکټورونه د اقتصادي ارزښت لپاره ډېر مهم دي. یعنې کوم رګ چې ضخیم وي، مسلسل وي، نو د اقتصادي ارزښت لپاره ډېر مهم دي، او کوم رګونه چې نري وي، پرې شوي وي یا ناپیوسته وي، معمولا استخراج اقتصادي نه وي. خو دا ډول اوږد او ثابت رګونه د کان کیندنې لپاره ښه هدف ګڼل کیږي. همدارنګه د رګ موقعیت موږ ته د سیمې جیولوجي تاریخ په اړه معلومات راکوي، ځکه نیپرایټ د الټرامافیک ډبرو او میټامورفیک چاپیریال سره تړاو لري او دا ښیي چې سیمه پخوا د لوړ فشار او حرارت شرایطو لاندې راغلې وه. اوس په دې وروستۍ برخه کې زه تاسو ته د نیپرایټو مورنۍ ډبرې ښایم، یعنې هغه اصلي ډبره چې نیپرایټ پکې جوړ شوي دي. هر منرال یو کور لري او دا ډبره د نیپرایټو کور بلل کیږي. نیپرایټ اکثره وخت په داسې ډبرو کې پیدا کیږي چې مخکې الټرامافیک وي، لکه سرپنټینایټ، او وروسته د تودوخې او فشار له امله بدلې شوي دي. کله چې د ګرمو اوبو لرونکي محلولونه د دې ډبرو درزونو ته ننوځي نو نیپرایټي مینرالونه پکې ورو ورو جوړیږي او دا ښکلی، سخت او متراکم جوړښت رامنځته کوي. دا مورنۍ ډبره موږ سره مرسته کوي چې وپیژنو نیپرایټ له کوم ځایه راغلي، څنګه جوړ شوي او څنګه یې په ساحه کې تعقیبولی شو. که مورنۍ ډبره ښه وپیژنو نو کولی شو چې نور رګونه هم پیدا کړو او د کان کیندنې ښه هدفونه وټاکو. نو کله چې تاسو دا ډول ډبرې په ساحه کې ووینئ پوه شئ چې دا د نیپرایټو د موجودیت مهمه نښه ده او دا ځای د پلټنې لپاره ارزښت لري. د مورنۍ ډبرې پیژندنه موږ سره مرسته کوي چې د نورو رګونو موقعیت پیشبیني کړو، د کان پراختیا پلان ښه طرحه کړو او اقتصادي ارزونه دقیقه ترسره کړو. نو دوستانو نن مو په عملي ډول د نیپرایټو نمونه وپیژندله. نو که دا ډول عملي جیولوجي ویډیوګانې خوښوئ د مهربانۍ له مخې چینل سبسکرایب او ویډیو لایک کړئ.